نړیوالو هم د ملا برادر د اقتصادي پلانونو ستاینه وکړه. دا چې څنګه او ملا برادر یې ځواب کې څه ویلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نړیوال بانک وایي په تېرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفي و. د دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه، خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې بیې ټیټې شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو په راټیټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ 6 میاشتو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانیو د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ ملګرو ملتونو د پام وړ نغدي کڅوړې دي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارډ ډالر ښودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د مې په میاشت کې د افغانستان بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د ښه والي خبر ورکړ شوی. ویل شوي چې پیرودونکي کولی شي هره اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هره میاشت 4 میلیونه افغانۍ له خپلو حسابونو څخه وباسي. د نړیوال بانک د راپور له مخې 2023 کال له جنوري څخه تر مې میاشتې پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوي چې ارزښت یې 0.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو صادراتو لوی او اصلي عامل په ګوته شوی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او دا یو حقیقت بللی. د طالبانو دغه ادارې یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي که نړیواله ټولنه ورسره مثبت تعامل پر افغانستان بندیزونه لرې کړي او کنګل شوې بانکي پانګه یې ازاده کړي، دغه هیواد به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.